هلمند کې په نشه روږدي کسانو د درملنې د سلبستریز روغتون امیر ډاکټر علاوالدین احسان ملي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه کسان په تیر کې په نشه روږدي وو او د روغتون د روغتیاپالانو لخوا یوه نیمه میاشت درملنه کېدل چې له بشپړه روغتیا ترلاسه کولو وروسته ورته د دوی لخوا او د اروپایي اتحادیې UNDC او ودان مؤسسو په مالي همکارۍ د موټرسایکلانو او سولري برېښنایي سیستم جوړونې برخو کې درې میاشتنۍ زده کړې پیل کړې وې چې دا د فارغ او له دې لارې به د خپلو کورنیو د اړتیاوو پوره کولو لپاره ورته د کار کولو زمینه هم برابره سي. نوموړي زیاته کړه فارغه کسانو ته د ترلاسه کړو زده کړو اسناد او د مسلک مطابق سامان آلات هم ورکړل. شپېته نفره هغه ناروغان چې زموږ سره یې صحي خدمات سوي وو دوی د صحي خدماتو څخه وروسته وهرپوي زده کړو ته شامل سوي وو. تر درې میاشتنۍ زده کړو څخه وروسته نن موږ دوی شپېته نفره فارغ کړل چې په شپېتو نفرو کې 22 نفره د سولري سیستم څخه او 28 نفره د موټرسایکل سازۍ څخه فارغ سول. تداوی هم وسول. د دې شپېته نفرو تداوی یوه نیمه میاشت موږ دوی تداوی کړل. تر یوه نیمه میاشت څخه وروسته دوی وهرپوي زده کړو ته شامل سول چې درې میاشتې بیا دوی هرپوي زده کړو ته ادامه ورکړې وه. نن اخري ورځ. بلخوا له حرفوي زده کړو یو تن فارغ محمد اسلام وایي خوښ دی چې له نشهیي توکو یې خلاصون موندلی له بشپړ روغتیا برخمن سوی چې کولی سي د ترلاسه سوو کسبونو پر مټ د ځان او کورنیو لپاره یو غوره ژوند راپیل کړي. آینده ته مې دغه پلان دی چې یو دانه دوکان ځان ته فعاله کړم او تقریبا د یوې میاشتې معاش مې ورکړی دی. هغه دوکان مې ځان ته فعاله کړی دی چې آینده زما بچیان زما اولادونه زما وروڼه په دغه نشهیي توکو اخته نه سي. لطفا د ټولو څخه دغه هیله او ارزو لرم چې نشهیي توکي سړی پر مخ نه بیایي حتی شاته راځي. ځکه هغه باران وهل یم ځکه چې لنده یې څوک قدم نسي پر اخیستلی. خدای دې هڅه وکړي چې مخ ته ولاړ سي شاته نه راځي. همداراز یو بل تن عزت الله چې په تیر کې په نشهیي توکو روږد و وایي په ټولنه کې یې باور د لاسه ورکړی و خو اوس یې د روغتیاپالانو په زیار او هڅو د نشې کولو څخه ډډه کړې او د بشپړ روغتیا څخه برخمن دی. نوموړی د اسلامي امارات او په ځانګړي ډول روغتیاپالانو مننه کوي چې هلمند کې د معتادینو د درملنې ترڅنګ د هغو لپاره حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده او له ځوانانو غوښتنه کوي چې د عبث کارونو او نشې کولو څخه ځانونه وساتي. د خپلو کورنیو خبره مشرانو خبره مو نه اورېدله هغوی چې به څه ویله موږ هغه نه کول. نو بدبختانه چې په دې مردار او کسي په عمل باندې اخته شولو. درې میاشتې کېږي چې زه د دې روغتونه څخه په وتلی یم د خپل جوړتیا او بیا دغه درس ته راځم. زما د هغه ملګرو ته دا پیغام دی چې په دغه نشه رږد کسان دي هغه دي راسي خپله دي خپل ځانونه دلته بستر کړي تر څو د یو ښه ژوند خاوندان سي او خوشبختانه داسې یو پروګرام باندې چې موږ ته ګوره دونه کوښښ دی کوي چې موږ د دې ژوند څخه خراب ژوند څخه سم ژوند ته راړي. نو ښه پروګرام د دوکان سامانونه کسب را باندې زده کوي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدو سره هلمند کې ټول هغه کسان چې په نشهیي توکو روږد وو د هغوی د درملنې په موخه هڅې راپیل سوې چې د مسؤلینو له لوري د ګڼو کسانو د درملنې ترڅنګ دې ولایت کې د نشهیي توکو کاروباریان د پیر او پلور ځایونه او استعمال په کلکه مخه ونیول سوه.